خدای خیر پېښې دا هلک څه شو؟ نانۍ ولې ژاړې؟ ماما زما غوا ورکه ده تا خو به نه یې لیدلې. یا ما نه دی لیدلې نو ته ژاړې ولې؟ ورشه پسې وګوره پیدا به شي. ټول ځایونه مې پسې وکتل که زما پلار په غوا خبر شو چې ورک شوی دی ما ولاکه ژوندی پرېږدي. ورته پیدا کېږي پسې وګوره پیدا به کړي. سړیه خیرګل ځای مې لیدله خدای دې خیر کړي چې څه باندې شوي نه وي. ښه خیرګل نشته غوا چیرې ده غوا یې راوستلې ده سړیه نه غوا شته نه خیرګل شته ته ورشه معلومات یې وکړه. دی د خدای در تورې تیارې تېر کړي چې غوا ورکه نه شي زه به په غوا پسې وګورم. خیرګله چیرې یې خیرګله غوا دې څه کړه چیرې یې خیرګله خیرګله چیرې یې خیرګله غوا دې څه کړه خیرګله سلام علیکم. وعلیکم سلام غلام نبي کاکو خدای دې راوله. از ما زوی به دې نه لیدلې خیرګل یا غلام نبي کاکو خدای دې خیر کړي. غرمه غوا د کوره را ایستلې وه تر اوسه کور ته نه دی راغلی. غلام نبي کاکو ده به یو ځای غوا وشوتورله کړې ستا ولې داسې تلوار دی؟ پخوا خو به دی وختي کور ته راتی اوس خو دا دی ناوخته شو ماښام کېږي. پر لارې به را روان یې غلام نبي کاکو ته وارخطا کېږه مه او ونیسه یو ځای به تخته یي. په ده خوا بده نه ده زه د غوا په غم کې یم چې دا غوا مې پیدا شي. غوا څوک په بلا وایي چې اوس مې هغه زوی پیدا شي غوا څه شي ده؟ غوا په بلا وایي زوی مې پیدا شي چې زوی دې پیدا شي غوا ستا پلار راولي هغه دې پلار و چې غوا مې رانیولی وه غوا نه یې په پور نه راکول. سړی زه به نور څه نه پوهېږم که د مځکې که د اسمان زما زوی به را پیدا کړې هلته توره شپه شوله. نو څه وکړم خو در دا اوسه مې ټوله کلی پسې وغوښتی اوس خو توره شپه شوله اوس خو نه پیدا کېږي. سبا سهار به بیا پوښتنه پسې وکړو ته اوس ولاړه شه ډوډۍ راواخله زه وږی یم.
کاشکې شاکر وکړم. سهار شو. سړیه سړیه ته ورسه ما غالب پسې وګوره، هغه د رڼا مځکې ته راتاو شوله. څه اسمان راونړېدی چې بیا دې د خوبه راویښ کړم. توره شپه ده. خوا د سړی د باندې رڼا ده، اذانونه وختي لا وسوله. ته ورسه پسې وګوره. زه چیرې وګورم، خو ګرده کلي و کوڅې مې پسې وغوښتلې. ته مې لا نه پسې پرېږدې و ورسه په هلک پسې وګوره. سمه ده، پسې ولاړ به سم. وبه ګوره.